السلام علیکم ناظرین، زم اعجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلوګ کې به زه خبره کوم چې د امریکې او د اسرائیل لخوا په ایران باندې د حملې تیاری مکمل کړی شوې دي. په ایران باندې د جنگ وریځ راخوره شوې ده. د دې منیفیسټیشنز ته دی، یعنی زه چې دا خبره کوم چې به جنگ کېدونکی دی، د دې څو وجوهات کېدلی شي. په هغې کې د ټولو نه اول او لوی وجه چې کوم ده هغه د امریکې میډ ټرم الیکشن دی. په امریکا کې اوس په نومبر کې، یعنی په 3 نومبر باندې میډ ټرم الیکشنز کیږي، او هلته یعنی په امریکا کې کوم چې د امریکې مطبوعات دي، کوم جریدې دي، د هغوی چې کوم سرویز دي، د هغوی د رپورټ مطابق د صدر ټرمپ پوزیشن هلته ډیر زیات کمزوری دی. که هلته د بیروزګارۍ شرح، که هلته د انټي امیګرنټس پالیسي وي، یعنی د پناهګزینو یعنی د غیر ملکیانو خلاف چې کوم د صدر ټرمپ اقدامات دي، دا یو ډیر زیات انپاپولر اقدامات دي او په امریکا کې دا بالکل نه خوښیږي. نو د چې کوم اپروول ریټینګ دی، مطلب 40% ووټرز په امریکا کې ډونالډ ټرمپ اپروو کی، خو د دې په مقابله کې 55% یعنی 55% خلک په امریکا کې یعنی چې کوم ووټرز دي هغه ډیس اپروو کی. مطلب د ډونالډ ټرمپ ته تقریبا په دې وخت کې د 40% ووټرانو حمایت ترلاسه دی. نو یقینا په امریکا کې په هغه باندې هم د شکست چې کوم آثار دي هغه نمایه دي او هغه مونږ ته په نظر راځي. د دې بنیادی وجوهات خو ما تاسو ته بیان کړل، خو که چېرې میډ ټرم کې هغه الیکشن بیلي، نو دا به داسې وي چې یعنې په کانګرس کې د امریکې د صدر یعنی ډونالډ ټرمپ پوزیشن به هم کمزوري شي. دغه رنګ چې کوم د دې نه علاوه تاسو وکتل نیویارک چې کوم میئرشپ الیکشن و، زهران ممداني پاس شو او ډېر په واضح اکثریت سره پاس شو، باوجود د دې چې ډونالډ ټرمپ د خلاف پرسنلی کمپین وکړ، خو ډونالډ ټرمپ او د هغه چې کوم پلویانو هغه په دې کې ناکام شو او زهران ممداني په باقاعده توګه د نیویارک میر منتخب شو. نو د دې شرم نه د بچ کېدو لپاره صدر ډونالډ ټرمپ داسې اقدامات پورته کول غواړي چې هغې ته موږ پاپولر میئرز ویلی شو، یعنی چې کوم پاپولر مشهور اقدامات دي چې هغه ډونالډ ټرمپ دا سوچ کوي چې زه یې اوچت کړم چې نه صرف خپل پوزیشن بحال کړم او امریکې ته ډېره سرمایه راولم او امریکې ته تیل راولم، څنګه چې تاسو وکتل په وینزویلا باندې چې هغه اټیک وکړ. د دې نه علاوه د ګرینلینډ خبره کوي، بالکل د یو لیوني غوندې انسان، یعنې ته به دا بالکل یو لیونی انسان دی په ګرینلینډ باندې چې کوم هغه دعوه کوي. او د دې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړ په وینزویلا صدر اوچتول، د خپل کور نه اوچتول، بیا امریکې ته هغه ډیپورټ کول، ترانسپورټ کول، نو دا یو بالکل د یو کریزي مین نښې دي. او په انټرنیشنل سیسټم کې د داسې شخصیاتو له وجې یو انارکي پیدا شوې ده. نو د دې چې کوم شرم دی، د دې نه د بچ کېدو لپاره ایران څوک چې د امریکې یو ټریډیشنل انیمي دی، د امریکې دی یا نه دی، خو د اسرائیل یو روایتي انیمي دی، دشمن دی، نو امریکا هم دا ګڼي چې ایران زمونږ دښمن دی. نو اوس داسې څنګه چې ما د دې ویلوګ په آغاز کې ذکر وکړ چې امریکا داسې اقدام پورته کول غواړي د ایران خلاف چې د پوزیشن برقرار شي. نو په باقاعده توګه اوس چې کوم لیټیسټ نیوز راغلی دی، ابراهیم لنکن یو اس اس ابراهیم لنکن ایرکرافټ کیریئر چې کوم دی، یعنې دا یو غټه بیړۍ ده، په دې کې جنگي جهازونه د یو ځای نه بل ځای ته مو کېږي، یعنې په یو ملک چې امریکا قبضه کول غواړي یا حمله کول غواړي، نو د دې ایرکرافټ کیریئر چې کوم دی د دې پکې ډېر لوی رول وي. نو دا په باقاعده توګه چې کوم ګلف آف عمان دی، یعنی خلیج عمان دی، په باقاعده توګه هغې ته یا رسېدلی دی یا نږدې شوی دی. دا هغه د ابنای ملاکا په ذریعه باندې دا راغلی دی او په باقاعده توګه دا هلته سټیشن کېدل شروع شوي دي. نو د دې نه داسې ښکاري چې څه وخت هم په میډل ایسټ کې یو جنګ انښتلی شي، د دې به څه نتیجه مخې ته راځي، د دې باندې به هم زه خبره کوم. خو صدر ډونالډ ټرمپ د دې سره سره د مذاکراتو خبره هم کوي، او ځکه چې په مذاکراتو ایران اوس یقین نه ساتي، ځکه چې تیر کال د 13 جون نه والې تر د 25 یا 26 جون پورې چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ 12 ورځنۍ جګړه شوې وه، نو په هغې کې هم امریکې د مذاکراتو شوشه پرېښودله او د دې شوشه په اړ کې امریکې په ایران باندې حمله وکړله او 3 ځایونو کې د هغوی نوکلیر ریاکټر چې کوم دی، اټمي تنصیبات چې کوم دي، هغه یې پناه کړل. نو اوس هم ایران د مذاکراتو خبره کوي په یو داسې وخت کې
چې نه صرف د مذاکراتو خبره کوي بلکې د انټیمیډیشن خبره هم کوي. انټیمیډیشن مطلب دی یعنی دړکې ورکول، دمکۍ ورکول. ایران ته هغوی داسې دمکۍ ورکوي چې تاسو د خپل اټمي پروګرام چې کوم دی دا مخ پر وړاندې بونه ځای کني، امریکا به د باندې حمله وکړي. د دې نه علاوه په ایران کې چې تاسو وکتل یو ناکام احتجاج شو د اسرائیل او دغه رنګ چې کوم نور خفیه ایجنسۍ دي د هغوی په مدد سره دغه احتجاج ترسره شو او هغه بالکل د ناکامۍ سره مخ شو. نو هغوی دا وایي یعنی ډونالډ ټرمپ دا فکر کوي چې د دې پروټیسټرز یعنی چې کوم مظاهرچیان دي د دوی ته د سزا ورنکړی شي، په دوی باندې د ظلم ونکړی شي او که چېرته ظلم پې وشو نو امریکا به راشي. نو د دې نه تاسو کتلی شئ چې امریکا بالکل بهانه غواړي په ایران باندې د حملې کولو. خو ایران یو داسې اسان ټارګټ نه دی، یو داسې اسانه نوړی نه ده چې هغه به امریکا سویل وکړي او چې کوم دی تیره به یې کړي. ایران هم یو ډېر په دغه خطه کې یو پاورفل ملک ګڼلی کېږي. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې صدر ډونالډ ټرمپ عرب هیوادونه هم د ایران خلاف د جګړې ته راښکل غواړي، ډریک کول غواړي. د هغې بنیادي چې کوم مینیفیسټیشن دی یعنی که په ایران باندې حمله کیږي، نه صرف د ابراهیم لینکن چې کوم دی یو اس اس ایرکرافټ کیریر د دې په ذریعه هم کېدلی شي، خو امریکا به ډیفینیټلی په میډل ایسټ کې چې کوم د هغوی اډې دي هغه بروي کار راولي. د دې نه علاوه د ایران به څه ریاکشن وي. ایران خو به ډیفینیټلی چې کوم ځای نه په هغه حمله کیږي، که هغه خلیجي ریاستونه دي، که عرب نور ریاستونه دي او که دغه بحري جهاز دی، بحري بیړه ده، په دې باندې به ایران ډایرکټ حمله کوي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د ایران پوټنشل ریاکشن باندې او د یعنی د عربو څه پوزیشن دی. د دې نه مخکې تاسو وکتل چې عرب ریاستونو ډونالډ ټرمپ ته درخواست وکړه چې تاسو په ایران باندې حمله مه کوئ، خو داسې انفارمیشن دی چې امریکې دغه د عرب ملکونو دغه درخواست چې کوم دی دا ټرن ډاون کړی دی او دا مسترد کړی دی. نو زه به اوس ځمه د نورو نقشو په ذریعه به تاسو د پوهه کولو کوشش کوم. تاسو به یقینا چې په دې نقشه چې تاسو وګورئ نو تاسو به په دې ټوله معامله باندې ستاسو سر کولی شي. څنګه چې ما د پروګرام په اوایلو کې ذکر وکړو چې د امریکې بحري بیړه یعنی یو اس اس ابراهیم لینکن ایرکرافټ کیریر کوم چې ډېره لویه بیړه ده، په هغې کې تقریبا 80 پورې ایرکرافټ وي، جنګي جهازونه وي او نور هلیکاپټرې او نور تنصیبات وي. مطلب یو وړه غوندې اډه وي په سمندر کې یو ځای نه بل ځای ته مو کېږي. نو هغه تاسو کتلی شئ چې هغه د بحرالکاهل نه په دې لاره باندې داسې را روان شوی دی او دا ابنای ملاکه دا ډېر اهمترین لاره ده او تقریبا دې ځای ته دا سټیشن کېدل شروع شوي دي. یعنې په دې ځای کې دغه شپ چې کوم دی دا را رسېدلی دی. نو تاسو کتلی شئ چې دا بالکل د ایران سرحداتو ته نږدې شوی دی او څه هم په ایران باندې د دې ځای نه حمله کېدلی شي. کتونکو دا ایرکرافټ کیریر چې کوم دی زه به تاسو ته په یو بل پکچر کې وښیم چې کتونکو دې امیج ته تاسو وګورئ. په دې کې تاسو کتلی شئ چې یو اس اس ابراهیم لینکن دا تاسو کتلی شئ چې دا خلیج عمان ته را رسېدلی دی. دا ډیر زیات یو سټریټیجیک بحري جهاز دی. په دې کې تقریبا د 80 پورې د 80 نه والې تر د 80 پورې فایټرز دي، یعنی فایټر جیټس چې کوم دي دا په دې کې موجود وي او دا یعنی امریکا چې چرته هم اټیک کړي نو دا تاسو کتلی شئ دا بروي کار راولي. د دې نه علاوه د دې سره یو بل ګروپ هم وي، یعنی مطلب وړې وړې جنګي جهازونه تاسو په دې ځای کې کتلی شئ دا دی یو روان دی او 2 جهازونه دا دي. بهرحال دې وخت کې خو دې سره 4 دي، خو 12 هم کېدلی شي، 15 هم کېدلی شي او دا چې کوم دی یو سټرایک ګروپ دی ته ویلی شي او دا به د ایران خلاف په ممکنه توګه باندې دا بروي کار راوستلی شي. که چېرته په ایران باندې حمله وشي نو د دې به څه ممکنه ریاکشن د ایران لخوا راځي. نو کتونکو اول خو به زه ذکر وکړم چې دا ګلف اف عمان دې ته ویلی شي، دې سیمې ته مطلب دې ځای کې د پاکستان د دې بارډر نه والې تر د عمان د دې بارډره پورې ګلف اف عمان دی. تقریبا دا نه ځای ګلف اف عمان ویلی شي او دې ته د امریکې دغه بحري بیړه را رسېدلې ده. نو دا یو ډېر زیات سټریټیجیک لوکیشن دی. که چېرې د دې ځای نه حمله کېږي نو دا دې ځای نه یعنې د بحرین، قطر، سعودي عرب، متحده عرب امارات د دې نه چې څونه سپلای کېږي دا به یکدم بلاک شي. تقریبا د دنیا
20% نه والې تر 30% پورې ویل کېږي، څوک 25%، خو تقریبا 25 نه سیوا چې کوم دی پرسنټ د دنیا چې کوم اویل سپلای ده هغه د دې لارې نه، یعنی د ابنای هرمز نه، سټریټ اپ هرمز دې ته ویل شي دې ته، نو د دې په ذریعه باندې تیریږي. نو یقینا که په یو ټایم باندې 15% یا 20%، 25% د تیلو سپلای دنیا ته بند شي، نو د دې به یقینا ډیر زیات خراب ریپرکشنز یا اثرات مخې ته راشي. د دې نه علاوه ایران که چرته حمله کوي، نو دلته چې کوم د دوی د بیړۍ ولاړ ده په دې باندې به حمله کوي. او د دې نه علاوه په د میډل ایسټ کې، یعنی دا د میډل ایسټ نقشه ده، په دې کې تقریبا د امریکې 19 بیسز دي، لوی واړه پرمننٹ او غیر پرمننٹ، مطلب مستقل او غیر مستقل چې کوم بیسز دي، اډې دي د امریکې، هغه تقریبا 19 دي. په دې کې پرمننٹ یعنی مستقل اډې چې کوم دي هغه 8 دي، 8 اډې دي، او دا 8 اډې په بحرین کې، قطر کې، متحده عرب امارات کې، عمان کې او په سعودي عرب کې، جورډن کې یعنی په اردن کې دا قایم دي. یقینا چې ایران به دا هم هټ کی. د دې نه علاوه اسرائیل هم د ایران په هټ لیست باندې دی. که چېرته ایران باندې حمله کیږي، نو دا دې ځای کې چې کومې اډې دي، په دې ځای کې یا دلته یا په دې، یعنی دغه 8 9 اډې چې کوم دي دا به هټ کیږي. د دې نه علاوه چې کوم د دې ملکونو اویل تنصیبات دي، د تیلو چې کوم انسټالیشنز دي، مطلب دغه کویان دي یا لوی لوی چې کوم کارپوریشنز دي، نو هغه به هم ایران په نښه کوي. او د دې نه علاوه په اسرائیل باندې به هم هغوی په ممکنه توګه حمله کوي. تاسو کتلي په تیر جون کې کال 2015 کې تیر کال په ایران لخوا چې کوم دی په اسرائیل باندې یو ډیر زیات غضبناک حمله شوه. نو دغه ټایپ یو حمله هم په دې صورت کې تاسو توقع لرلی شئ. د دې نه علاوه که چېرې په ایران باندې حمله کیږي، نو او دا ابنای هرمز بلاک کی ایران، نو د ټولو نه غټ چې کوم نقصان بل ته رسی هغه دی چاینا. چاینا په دې لار باندې د چاینا تقریبا روزانه په بنیاد باندې 1.3 میلیون بیرل چې کوم دی، 1.3 میلیون بیرل د دې نه تیل پاس کیږي. او چاینا ته چې کوم تیل ځي د دې لار په ذریعه باندې، نو هغه تقریبا د چاینا د ټول امپورټ چې کوم دی د تیلو هغه تقریبا 14% دی. نو که چېرته په چاینا باندې 14% تیل بند شي یا 14% د تیلو سپلای په دوی باندې کمه شي، نو یقینا چې دا د چاینا لپاره ډیر غټ نقصان ګڼل کیږي. نو کتونکو دا یو صورتحال جوړېدلی شي که چېرته په ایران باندې حمله کیږي. د دې نه علاوه په میډل ایسټ کې دغه څونه عرب مانکیز دي، د دې هم دوی هم د عدم استحکام سره مخ کېدلی شي. او که چېرته داسې صورتحال جوړ شي، نو موږ دا ویلی شو چې دا د تیسرې جنګ عظیم یو شاخسانه یا سرحیل ثابت دلی شي. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.